که خپل جنسي طاقت ډېرول او هره شپه د خپلې ښځې مقررې ویستل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي رخصتیو معلومات درکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو دا معلومات درکوم چې څنګه تاسو داسې یو نسخه ځان ته تیاره کړئ او په څه طریقه باندې تاسو خپل ذکر دونه غټ کړئ او خپل جنسي طاقت دونه ډېر کړئ چې بیا څه ټایم تاسو د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوئ نو تاسو به د خپلې مېرمنې نه چغې وباسلی شئ، ځکه ستاسو جنسي قوت به هم ډېر شوی وي، ورسره به مو ذکر هم کلک شوی وي. د ذکر هغه رګونه چې هغه د کاره لوېدلي وو او هغه عصبي رګونه چې ذکر کنټرولوي او هغه تاسې د کاره غورځولي وو، هغه هم په موټک له وجې نه او اوس تاسې د دې نسخې استعمال سره به بېرته دا سم شي، ستاسې جنسي قوت به ورسره هم ډېر شي، ذکر کې به مو کلکوالی هم پیدا شي. نو د دې له وجې چې بیا تاسې د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوئ نو تاسو به د هغې نه چغې خامخا وباسئ، ځکه څه ټایم چې د خاوند ذکر کلک وي، رګونه یې قوي وي، ورسره یې جنسي طاقت هم ډېر وي او هغه خپلې مېرمنې سره کوروالی شروع کړي او په لومړي وار خپله مېرمن ذکر ورزننه کړي نو هغه یې هضمولی نه شي او هغې ته د زیات خوند ورکولو له امله د خولې نه بیا یو قسم چغې وباسي چې هغه چغې به تاسو ته هم خوند ورکوي، ستاسو مېرمنې ته به هم خوند ورکوي او ستاسو مېرمنې ته به داسې محسوس شي چې زما خاوند کې ډېر زیات طاقت راغلی دی او بیخي چینجینګ پکې راغلی دی. نو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه او طریقه وښیم چې کله تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د تلۍ نشان هم ووهئ تر څو همدې تاسې معلوماتي ویډیوګانې او نوې نسخې د ټولو نه اول تاسو ته ورسېږي. دوستانو، زیاتره کسان داسې دي چې هغوی په ځوانۍ کې غلط کارونه کړي وي، یا یې ډېرې زناګانې کړي وي، یا هم قدرتي پلوه باندې د جنسي اړخه کمزورې وي، یا یې د لاس نه کار اخیستی وي او د هغې له وجې جنسي قوت کم شوی وي، ذکر یې هم د کاره غورځولی وي او اوس هغوی غواړي چې بېرته یې ذکر سم شي، جنسي قوت یې هم بېرته سم شي او هغوی د خپلې مېرمنې ارضا کولو کې کامیابه شي. یعنې څه ټایم چې دوی د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوي نو دوی د ځان نه مخکې خپله مېرمن انزال کړي تر څو دوی ته هم کوروالی خوند ورکړي او دوی ته هم خوند ورکړي. په دوی قسمه قسم نسخې ازمایلې وي خو نتیجه یې نه وي ورکړې. نو دوستانو، دا نسخه داسې ده چې دې کې تاسو ته د دوو شیانو ضرورت دی، اول پای یا شیدې، دوهم نمبر کې چې دي هغه د لاچي دانې دي. نو دوستانو، تاسو به داسې وکړئ چې 2 چمچې شیدې به تاسو راواخلئ خو د هغې سره به تاسې لاچي مکس کوئ، خو لاچي به په دې ډول مکس کوئ، لاچي په منځ کې چې کومې تورې دانې دي نو هغې به تاسې راواخلئ او هغه به تاسې مایده کړئ، پوډر به ترې جوړ کړئ، د هغې نه بعد به یې د 2 چمچو شیدو سره مکس کړئ. په تاسو چې بیا د دې نه کوم کریم شانته جوړ شو نو په دې باندې به تاسې خپل ذکر هره شپه مالش کوئ او دا مالش به تاسې یو جمعه خامخا کوئ، یعنې یو جمعه به تاسې دا نسخه استعمالوئ او یو جمعه بعد به تاسې ته دوستانو دونه چینجینګ په خپل ذکر کې محسوس شي چې تاسې به د دې نه مخکې یو نسخې سره هم دومره چینجینګ نه وي لیدلی. نو دوستانو، دا نسخه استعمال کړئ، خپل جنسي طاقت مو بېرته ډېر کړئ.